دا 5000 نوټ ما وسولې. السلام علیکم. السلام. حالات ښه دي؟ جی. څنګه چېرته ګرځې را ګرځې؟ روژه یې نه ده؟ روژه مو سرجي خو څه وکړو بچي دي جي. ته دې ځای جي هغه رشه کې نه راځم جي. تاسو نه مې یو معلومات کو. موږ خو پخپله راووتو چې راته ووایي په دې روډ باندې کې دا کسان نسي دا کار والا دا کار چې کوي ښه جي. دیاړی والا موږ خو دومره وګرځېدو یا خو نن د جمعې ورځ ده دکه وجه ده جي تاسو چالو کوي جي چې تاسو په کوم سایډ شیخ ملتون سټاپ نه دی هغه هغه سټاپ نه روډ راغلی په دې سایډ کنه تاسو هغه ځای کې معلومه یا روډ نه بره راښکته شئ مین سټاپ چې کوم دی شیخ ملتون لار هغې نه دا روډ دې سایډ ته راکوز شوی دي په دې چې داسې لږ رامخکې شي نو دغه ځای کې هغې خیال کړي بینکونه دي بینک برانچ دی هغه ځای کې چې کسان ناست دي بیلچې چا سره چا سره کودالې تو کار نه کوې جی زه بیمار یم زما دا لاس کار نه کوي پټو جوړون مساله مې ده هذا صحیح ده زه ما یې کو کار کوي چې بس تیار کار لري بول او کار څه کار دی خورم دننه ګوله پسه کې لاسګاډي کې او کم ځای کې دې ځای کې دغه خوا ته سېکټر کې وو څه لاسګاډي مازګاډي شته څونه خبره ده جي یو ټرالي ده وړه که غټه درمیانه او لاسګاډي شته هر څه هر څه شته بیلچې شته لاسګاډي شته ها ماده مې جي دان نه ګونو زه خو دا څه ده نه ما 100 روپے والے جی بس اوس مناسب دي ترا دوایا زه هیڅ نشم ویلي جی دیاړي سو ماده نن سبا دیاړي غوښنه سبا څوک وسو ورکې څوک څو ورکې غوړ چې خپل حساب زه بل 100 روپے سیوا زه بل 800 درکم هاي څنګه ده خواره سید جی او ټول بدن نه کو جی او کنه نو ولې څنګه نیمه گاونډیانو ته پرې نه نو لګا دا څه ما کنه چې دا اوس ټایم روزه نو څه او کنه روزه خو ځم پورې دا تا روزه را او جی لګا ګرانه بي ده تنو جی بس چې سونه زه خو زما دا مطلب یې کنه سنن دنه کو سپاده سبا به غني سو بس دنه چې دا غویم پیسې هم نه بیا سبا درکم چې نیمه دن نکړو نیمه پرې خو د پیسې والا بیا سبا درکم سبا راګي جی دا چې دا مرا کو یا څه به دنه کو جی زمګه نه بس را روان کا سیکل لازم او بس بس سلو روان یم څنګه مچاران خبره نشته کم دی د جی تاسو نه راځه خبر جی سر یو کار نه کوه جی سر زم جگہ پیسې اډوانس کې والی او دا خور بیا د اختر نه پس دنه تاسو څنګه خوښی جی سو یا کارت یا کارت ورته پرې دا ما خبره نشته دي تاسو څنګه خوښی جی زه پکې نه یم خو زه خو هم چې تاسو کار وشي کنه لږه پاله سبا به بیا راشم ما خبره نشته دي نه یو کار کوه اختر نه پس دنه تاسو څنګه خوښی جی کوي چې اوس خو زبا لوست زما دغه کوم د 200 په ځای د 200 په ځای باندې د 15000 اډوانس یې درکم نو څنګه وي سېجوس په دې ځنه وایي تاسو سوای نه پوهیږئ پښتو وایي پښتو وایي جو دا کار اوسه تاسو دا والے زوم په یوم بیا جی لاله سوم دي خو دې جی دا مو ابو سټان کړي جی روډر سره ورشه کې دا ستاین امر له جی مات کړي سایکل دا کله موږ غواړو بچی رښتا ها جی سو بچی درې بچی جی لا خیر نو ماشومان دي ها جی کار مار کوي نه ماشومان دي سکول وای بس څلورم کې یو شپږم کې دي ستا د پټو بیماری ده کنه ها جی دا خو دې نه مزدوري شو زه له یو مشوره درکوم جی سر چې دې په دې ته ځان چې ته کې د فروټو گاډي ماډي ولګي نو زما په خیال چې دغه آسان کار دی بالکل جی تاسو په دې وجود باندې چې بیماری او دیاړي کې ځتا باندې خور ده نه کوم مدن نه جاي زرا جی خیر خو مات بو کو جی مونږه چې زویم چې دا همت ته داسې وي ځان چې د فروټو گاډي ولګي سرجی اوس په خبرو کې سرجی راغو کنه اوس زباده دوی ما سرجی دا سیکل ما غشته دا مې چانه شپږ زر کار اسکړي دي دا ماشته په دې سره کبار ما باګه ته مته ځک سر کې کبار ما باګه ته مته جره پتاینو اکثر اوس مې مورد چې شتاله مې روزه اکثر نه ملاوي کسان نن سبا دا چې سرجی فروټ واغه کارټن خالي سرجی نو بیا لیکي دي دا دی بیا دا گایزان او نو کم ډیر سرجی دا سم ملاوي ها تاسو نو سپار د سرجی پرو مې دا 300 روپیا ټولې کړي سلام غونډه دل چې دکان صفا کو هغه مې ورته هغه کو هغه ته ماته لګا راکا نو هغه ته رسول خرڅ شو 200 هغه راکې نو باغې بیا څه وړ سرجی ته یقین وکړه بازار سره مې سبزی وړي دا صرف ګوپی مې ودا چې ته 20 روپیا شو مې دا خو زه بس چولې او بیا موږ ما هغه نو ماته 20 روپیا راکا
او دانیا پکې کې خو دا دغه مې په پیاز مې پکې دا لري کې خو دانیا مې پکې کې خو بدا مې پکې اله کې خو ها زم جو کار وو او سرجی یو کار دی که سکار مردا سے بنگلا منګل کې ماته راکې چې پرمنټ مستقلی په خدمت مې مت یا به چې زه مټریکولیټ ماجی اف اف ورما تعلیم کړی خو اف کې کمپاوټر راغلی ماجی ها انګلیش کې چون کې خامخا انګلیش ګران دی خدا زره یو دا کمپاوټر ما پوخ کار یادې کنه دوی چې لکه پوخ کار جوړ دی او جی چې دا پرمنټ کار د پوخ کار مشوره در کولی شم پوخ کار را سره شته مشوره در کولی شم ته دغه زیر شکه ختم یې راکې درشکه ها درشکه د بازار کې ځان د گاډي ولګي او پاغي باندې دوه درې قسمه فروټ کېږي جی ډېر خپل بخرسيږي او ډېر خپل مزدوري بدی کیږي اس اندازه راته چې دغه گاډي لګي او فروټ په لګي سم خرچو په راځي سرجینو گاډي نه سبا گاډي وګورو نو گاډي هم 4-5,000 کې 3,000 کې تاسو به دا وړي ګرانی دي او چې فروټ وسري نو سرجی ګرانی ما ورسته پوزو سرجی اته زره وږي او هو هو 15,000 کا 15,000 کا دا مو 15,000 حساب کو جی چې شل در کما کار به پیوشي چې فروټ مور په دغه لزر په فروټ مور لګي کوشش به سرجی وشي او بشي په سرجی بیا خو کله په آرام نه بس خپل مزدوري به کوي مزدوري به سرجی پدې پیسې نه مچادانه راوي سرجی څه پکې مرچادانه روړ مکې دما نما شو عائشہ بسې سرجی دې مخکې ما دلته کار کوي تاسو دکاندار سره مو سرجی ها او چون کې ما اوس صاحب بیمار ما غمال دنه بارکول نه شم نه خپل روزګار ډېر لار نه خپل روزګار شروع کا ډېر لار کې سرجی دکاندار سره مو خپل روزګار شروع کا خپل نو بس خپل ته سرجی ما ته وي بس تاسو پیسو نه کار خراب دی پیسو نه کار خراب دی نو دارو دیناس نه دی روړ دیناس نه دی ونه نه الله نورم بادشاہ دا 1,000 روپے شوي پدې کې بچ کم دی نو 50 روپے باندې لغ خپل کار شروع کی دا 1,000 روپے را سوي چې کم دی پدې وسر د مچردانه کار شروع کا حاجی 1,000 روپے شوي دا 15 روپے د نن مزدوري شو 15,000 روپے راته ملو شوي حاجی تاسو نوم جی سبا ماته جی مزه غلاړم نه جلال شم بیا تلې نه سرجی دا سبانه دي تاسو یې دا کوم ځای نو زه جلال شم بیا تلې ما کم از کم تلې به سرجی په لګا داسې کسان کم ملي ما خبر اورا کم داسې ملي دا خو د روزګار پیسې شوي کنه کم ملي دا د روزګار پیسې شوي چې کور ته لاړ شي نو وړو مور ته بوې په بدن نه بس خپل کار شروع کوم د فروټ گاډي لګوم فروټ به خرڅوم نه برته وی چې دا څنګه چل خزانه مزانه دې سرجی و دا برته وی کنه خزانه دې سرجی نه جګړه ته وی نه ته باغی ته سوي ته به بالکل مې نن خزانه مونږ دا او یو نور نه به سپیشل تاله وروړي دا ولا غړو مور لا ما دا باور کې وې دا د ورور را لګري دې سپیشل سرجی تاسو دا خو سي خو ماته تاسو چې دعا کې مو ته نو معلومانو یا چې دعا کې نو مالینو هغه ته نورم زیات چې کله الله سوچته برکت دا چې کله الله سوچته نو ټول مسلمانانو ته دعا کوي ټول سرجی ټول دا کو چې لکه تاسو پکې خصوصي نو واجب خدای پاک بیا هغه په دې ټول لکه ټول ارزي خو چې خصوصي معزز کومینو هغه مو مسلمانان ټول په منځ کې خپل ور مو ټول مسلمان خپل کړونو یو کنه چې ټول ته د الله سوچت کو دعا دی کړای کې زم راځم آی کې زم راځم ٹھیک شو خبره کو ته یقین وکړه کنه یا تاسو مانه یا نو مانه دا 5,000 نوٹ ما وسولې چې دا سو شو جی دا لوکړل موږ بهانه یو ځتانه به امتحان به جن دا چوکړل الله نور خو ځشتنه کوی نو بس رو د موجود دی راته وایا په بڑا دي سي راته بس بس یم بس چې دا داتا یقین وکړه چې دا څه و چې بابا بیا واغښتم زماروري دا ستا خبر بس په دې بالا پاک مال 100 روپیا ما خام پورې کوي ټاکا پاکا لاړم نه